بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چارې به ښې مختزي. د تحصیلي بنسټونو د پیژندنې په لړ کې دا ځل راغلی یو د افغان نړیوال اسلامي پوهنتون ادارې ته. دلته غواړو چې د دې پوهنتون له رئیس قدرمن ډاکټر رفیع الله عطا صاحب سره د دې پوهنتون د لاسته راوړنو، فعالیتونو او تاریخچې په اړه یو مرکه وکړو. هیله ده چې دا مرکه له پیله تر پایه هم وګورئ او هم یې واورئ. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ. مننه محترم انجینر صاحب، الله هم خوشحاله لره. زه هم په خپل وار محترم او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته په خپل وار د نیکې هیلې او لورونې او سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول ښه وخت ولري او تاسو ته هم افغان نړیوال اسلامي پوهنتون ته ښه راغلاست وایم. ډیره مننه. ډاکټر صاحب محترم، که په دې اړه معلومات ورکړئ چې افغان نړیوال اسلامي پوهنتون کله تاسیس شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. افغان نړیوال اسلامي پوهنتون د 1400 هجری لمریز کال د 9 میاشتې په اول تاریخ باندې چې د 1443 هجری قمری د 4 میاشتې د 14 نیټې سره سمون خوري، د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت د مشرتابه په ابتکار او د ریاست الوزرا په منظوري باندې دا تاسیس شو. صحیح. قدام راته وایي چې افغان نړیوال اسلامي پوهنتون فلحال څومره پوهنځي لري، څومره څانګې لري، څومره اداري خونې لري او بیا څومره کارمندان لري؟ د افغان نړیوال اسلامي پوهنتون په خپل تشکیل کې تر اوسه پورې 4 پوهنځي لري چې یو د شریعت او قانون پوهنځي، بل د طب پوهنځي، بل د انجنیری او بل د زراعت پوهنځي دی. هر یو به په بیلابیلو ډیپارټمنټونو باندې مشتمل دی. 6 برنامې د شریعت په پوهنځي کې دي چې 3 د ماسترۍ او 3 د ډاکټورا په کچه دي، او 3 برنامې د انجنیری چې یو د ډاکټورا او 2 د ماسترۍ. همدغه راز 3 برنامې د زراعت چې یو د ډاکټورا او 2 د ماسترۍ، او همدغه راز 3 برنامې د طب د پوهنځي چې یو د ډاکټورا او 2 د ماسترۍ په کچه دي. صحیح. په دغه برنامو کې څومره محصلین د څومره استادانو لوري روزل کیږي؟ محترم انجینر صاحب، تاسو پوهیږئ چې افغان نړیوال اسلامي پوهنتون نوی تاسیس شوی دی او خپل برنامه او پروګرامونه او پلانونه قدم په قدم مخته وړي. د لومړي ځل لپاره د شریعت پوهنځي په عملی توګه باندې پیل کړی دی. اوس د شریعت پوهنځي کې 180 تنه محصلین د ماسترۍ په کچه او 80 تنه محصلین د ډاکټورا په کچه باندې درس وایي او تحقیق کوي. قدرمن ډاکټر صاحب، د محصلینو د درس او تدریس، لیلی، فکری روزنې او نورو خدماتو په اړه معلومات راکړئ. نو زموږ محصلین الحمدلله په ډیر معیاري کچه باندې درسي صنفونه او د درسي وسایل یعنی په نړیواله کچه باندې هغه لري. درسي خونې معیاري دي، مجهز کتابتونونه لري، همدغه مجهز چمنونه یعنی ښکلي آزاد میدانونه لري، او د فکری روزنې په خاطر باندې علاوه د درسي صنفونو نه هغوی نورې برنامې هغوی هم لري، کانفرانسونه، سیمینارونه، او هغه په څو قسمه برنامې دي. یو دا دي چې انلاین منګه هغه اخلو، د نړیواله کچه باندې ځینې پروفیسوران استادان پیدا کیږي او علما دا هغوی کنفرانسونه اخلو. او دوهم دا چې په هیواد کې نوموتي علما او پوهان پروفیسوران هغوی راځي، څه په مسلکي توګه دغه او څه د هغوی هغه نور فکري روزنه مخته وړي ان شاء الله. ډاکټر صاحب محترم، که د استادانو تقرر همدارنګه ظرفیت لوړونې د برنامو په اړه لږ معلومات راکړئ چې دا پروسه څنګه مخته ځي؟ محترم انجینر صاحب، د افغان نړیوال پوهنتون یو ځانګړنه دا ده چې هغه ډېر د اوچتې کچې
استادان او پوهان هغه نیسی د تدریس لپاره هم له بهر څخه او هم د داخل څخه. دا فعلا چې فل حال چې مونږ کوم درس شروع کړی د شریعت په پونځي کې نشپک برنامه لرو، نو دا دیش ډاکټران دوی ته تدریس کوي. دا د افغان نړیوال پوهنتون څو ډوله استادان دي. یو هغه دي چې دلته رسمي دوی سره دنده لري او هم دوی سره وظیفه لري، مکلفیت هم دلته دي. یو داسې دي چې د نورو پوهنتونونو لکه زموږ د مرکزی پوهنتون د کابل پوهنتون او همدغه رنګې د ننګرهار پوهنتون موږ سره تعاون لري، د پروان پوهنتون دا د اوچتې کچې پروفیسوران راځي دلته او هغه تدریس کوي. نو زموږ دغه کوم پروسس چې دی او کوم لایحه عمل چې دی څنګه چې د لوړو زده کړو د وزارت کوم لوایح دي هماغه ورباندې تطبیقیږي. مونږ ته همدومره خبره ده چې موږ د ډاکټر نه راښکته کچه باندې استادان نه منو. موږ د ډاکټر په سویه باندې ځکه زموږ برنامه دغه ځانګړي برنامه چې د ماسترۍ او د دکتورا په کچه باندې دي، نو د دې لپاره پکار ده چې موږ یعنی ډاکټر استاد ولرو. ډاکټر صاحب چون دلته شریعت برخه کې همدارنګه د زراعت، طب او انجنیری برخه کې هم پراتونکو کې شرایط خو عملا شروع دي برنامه د ماسترۍ او دکتورا، خو د زراعت او انجنیری او طب برخې باندې کار روان ان شاء الله قریبا هم شروع کیږي. خو دې اړه لږ معلومات راکړئ چې د زراعت او طب برخه کې هم د عملي کارونو تحقیق او دې اړوند زمینه سازي شته، زمینه مساعده ده که مساعدېږي؟ لکه څرنګه چې زموږ د شریعتو پوهنځي شپږګونې برنامې عملي توګه باندې پیل شوې دي د لوړو زده کړو وزارت او د نور ادارو په همکارۍ باندې، خصوصا د لوړو زده کړو وزارت د مشرتابه په خاصه توجه او پاملرنه باندې. نو همدغه راز د نورو دریو پوهنځیو کې به هم زموږ برنامه په خیر سره ډیر زر ان شاء الله شروع شي. دا غي لپاره څه چمتواله بشپړ شوی او څه د بشپړېدو په حالت کې دی ان شاء الله. یعنی هغه د عملي کار چې زراعت برخه کې خصوصا تحقیق بالکل هم من خو یو د تدریس او دغه نظری برخه ده، یو عملی برخه ده او ریسرچ موږ د ریسرچ لپاره ځانګړي معاونیت لرو او ریسرچ زموږ په پوهنتون کې افغان نړیوال اسلامي پوهنتون کې دا ډیر یو مهم ځای لري. نو نظری دا اوس هم زموږ د زراعت پوهنځي رئیس تللی دی د زراعت وزارت د مسؤلینو سره، هغه فارمونه ګوري او عملی میدان کې چې څه کول پکار دي ان شاء الله موږ ته زمینه سازي کوي. ډیره مننه ډاکټر صاحب. کله چې دلته د ریاست په چوکۍ کې ناستئ لاغي وخت نه تر دې وخت پورې کومې د سي د پام وړ لاسته راوړنې لري؟ محترم جنرال صاحب لاسته راوړنه خو زموږ دا ده چې د تاسیسي مرحله ده او قدم په قدم الحمدلله مخکې ځو او زه ډېر خوښ یم چې په دې کار کې ستړی یم ځکه دا د خیر کار دی او د ټولو دوستانو نه هم مننه کوم چې موږ ته لاس راکوي په دې هکله، خصوصا د لوړو زده کړو وزارت مشرتابه. نو موږ عملي توګه باندې الحمدلله نصاب هم جوړ شو، یعنی د نصاب د عمومي ریاست په همکارۍ باندې نصاب جوړ شو، استادان تدارک شو، په عملي توګه باندې دومره تعداد شمیر کې د ماسترۍ په کچه او د دکتورا په کچه باندې د غلرو محصلین لرو. نو دا د افتخار ځای دی چې موږ عملي توګه باندې افغان نړیوال اسلامي پوهنتون پیل کړ. د نورو پوهنځیو لپاره هم الحمدلله دغه د بشپړېدو چمتووالی د بشپړېدو په حالت کې دی. نو دا مهمه خبره ده ان شاء الله. ډېر عالي. د راتلونکي کې کوم پلانونه لري که په دې اړه هم راته وغږېږئ؟ نو موږ خو د ټولو نه د مخه غواړو چې د کمیت نه زیات په کیفیت باندې کار وکړو او د شریعتو د پوهنځي برنامه ښې غښتلې کړو او د دې سره په څنګ کې په عملي توګه باندې دا درېګونې پوهنځي په نږدې وخت کې پیل کړو. دا زموږ اولویت دی. بیا لرلید خو زموږ هغه دی چې به موږ په ټولو اړینو څانګو کې او ډیپارټمنټونو کې هغه کې به موږ ان شاء الله ډیپارټمنټونه تاسیس کوو او د هیواد په کچه باندې به موږ ان شاء الله د نظام لپاره
د افغانستان اسلامي امارت لپاره د دې هیواد لپاره مهم په لوړه کچه قدرونه ان شاء الله روزو هم د پوهنتونونو لپاره او هم د هیواد د نظام د حکومت چلولو لپاره ادارو لپاره ان شاء الله ان شاء الله لري نه دغه وخت را رسیدونکي دی. قدرمن ډاکټر صاحب د وزارت له رهبرۍ مو غوښتنې څه دي؟ زه که درته په ټوله کې ووایم نو موږ د لوړو زده کړو د وزارت نه ډېر خوشحاله یو. د ټولو په سر کې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه وکان الله له، ځکه چې د هغه خاص توجه ده. دا د افغان نړیوال اسلامي پوهنتون د اسلامي دغه پکې کلمه پکې علي قدر امیر المؤمنین اضافه کړې ده. موږ دې ته په دې باندې ډېره انرژي واخیسته. هغه دا چې علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله ان دې ته خاص توجه لري، اهتمام لري، او نو په دې اساس باندې او موږ هیله لرو چې هم به دغه د دې تمانوي توجه کوي او هم ورته دغه مالی برخه کې توجه کوي. نو دغه نه ډیر خوشاله یو، دعا کوو الله دې هغه ته توفیق ورکړي چې د دې ملت د دردونو دوا شي. او بیا همدغه راز د ریاست الوزرا د عالی مقام د مشرتابه او که مشخص نوم واخلم جناب علي قدر حنفي صاحب د ریاست الوزرا د اداري مرستیال، همدغه رنګي د ریاست الوزرا مسؤول او علي قدر مولا محمد حسن اخوند حفظه الله، الله دې ورته صحت ورکړي، یعنی دغه ځانګړې پیرزوینه. او بیا وزارت لوړو زده کړو وزارت خو داسې دی ما ته تاسې ویل چې د هغوی نه څه غوښتنې لرئ، یعنې موږ چې کوم دغه طلب ورکړی کومه غوښتنه م کړې ده هغه یې نه ده رد کړې. او دا که درته ووایم چې دا ټول کارونه د هغوی په مرسته د لوړو زده کړو د وزارت په راس کې محترم او جناب علي قدر شیخ الحدیث مولانا صاحب ندا محمد ندیم حفظه الله داغه په مرسته او ځانګړې توجه باندې هر وخت موږ ته وخت راکړي، زمونږ کارونه او چارو ته رسیدګي کړې ده او موږ ته لاس راکړي. د نږدې نه څو ځلې د افغان نړیوال اسلامي پوهنتون څخه لیدنه کړې ده. نو موږ د هغو نه ډېر ممنون او مشکور یو. او خاص غوښتنه چې زه لرم هغه دا چې زموږ برنامې چې دي خصوصا د استادانو په تدارک کې د هغوی په میندلو کې څه د بهرنۍ کچه بهرنۍ استادانو څه په داخلي کې چې دوی ته موږ ته لاس راکړي، ځکه موږ یو څه جهود په لاره باندې اچولي دي چې موږ څه داخلي زموږ استادان افغانان هغه چې هیواد دین او هیواد سره مینه لري، علم سره او د اوچتې کچې استادان دي، د هغوی په جذب کې موږ سره همکاري وکړي. او څه بهرني هغه استادان چې علم پاله دي د افغانستان سره او د افغانستان د ترقۍ او د علم د پرمختګ سره مینه لري، د هغوی په تدارک کې او د هغوی په جذب کې موږ سره همکاري ګړندۍ کړي. صحیح. ډېره مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ خبرې مو د پیغام په شکل استادانو محصلینو په کل کې تعلیمي او تحصیل یافته اشخاصو ته څه دي؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړه، ښه دغه دې وکړه، فرصت دې موږ ته راکړه. زه دا وایم چې د قلم والا د علم والا محصلین، استادان، پروفیسوران، علما او روحانیون مجاهدین خپل هغه چاره سرته ورسوله. اوس دې ورته الله پاک نورم توفیق ورکړي چې افغانستان کې امن او سوکالي قائمه او دایمه ولري د الله په مرسته باندې. اوس نو د دوی وار دی، د قلموالو او د پوهانو د دوی علماو وار دی چې هغوی نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي د افغانستان د آبادۍ لپاره. افغانستان که چېرته د نړیوالو سره په مادي ترقۍ کې دغه کېږي، مخکې کېږي او یو ځای کېږي د دې قافلې سره، هغه به د دې خلکو او قشر په هلو ځلو سره، او دا د همدوی مسؤلیت دی. باید په دې لاره کې پاخه او ګړندي قدمونه واخلي، ستړیا هېڅ نه کړي، شپه ورځ کار وکړي د خپل دین، هیواد او د دغې مظلومو هیوادوالو د خدمت په چوپړ کې
په خدمت کې ان شاء الله. دا زما هیله ده چې دا خپل ځان ته دا سپارښتنه کوم، الله دې توفیق راکړي او نور نم زما هیله ده. ضرور. ډاکټر صاحب ترم ډیره مننه چې له مصروفیتونو سره موږ ته وخت راکړ، مرکه مو راسره وکړه. ډیره مننه. ستاسو نم ډیره مننه چې افغان نړیوال اسلامي پوهنتون ته تشریف راوړی. هر کله راشئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو، دا و د افغان نړیوال اسلامي پوهنتون له عمومي رئیس قدرمن ډاکټر رفیع الله تاسب سره د تحصیلي بنسټونو د پیژندنې په لړ کې مرکه. هیله ده چې د افغان نړیوال اسلامي پوهنتون په اړه ستاسو په معلوماتو کې اضافه والی راغلی. تر بلې مرکې د خدای په امان.